د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له پرمختیایي او بشري موسسو سره د چارو د ښه والي د ښې همغږۍ او متوازن پرمختګ په موخه ناسته وکړه. په دې ناسته کې د کورنیو موسسو ترڅنګ د یو شمېر نړیوالو موسسو استازو هم ګډون درلود. د یاد وزارت وزیر ملا عبداللطیف منصور په دې تړاو جوړه شوې ناسته کې وایي افغانستان کې اوس ټول هغه ګواښونه چې له امنیتي پلوه بهرنیو موسسو او افغانانو ته متوجه و له منځه تللي دي. نوموړی زیاتوي د هیواد شاوخوا 80% کلي او بانډې دي چې د څو لسیزو جګړو له کبله ویجاړ شوي، خو اوس د دې وخت دی چې له رامنځته شوي امنیتي فرصت څخه په ګټنې د پراختیا او بیا رغونې پروژې پلي شي. په دې څو لسیزو کې زموږ دیهاتونه زموږ اطراف وطنونه چې دي هغه ډېر وران شوي دي. هغلته جنګونه هم وو، هغلته د مجاهدینو سنګرونه هم وو، هغلته امریکایانو بمبارونه کړي، روسیانو بمبارونه کړي دي او له ښاریاتو کې د هر حکومت د غومره دفاع کول دلته دومره نقصان نه رسېدلی. ورته مهال د کورنیو موسسو استازی تاج محمد بصري د موسسو او وزارت ترمنځ همغږي مهمه بولي او په وینا یې چې دې سره به پروژې په ښه توګه تطبیق شي او ترڅنګ به یې ستونزو ته ښه رسېدنه وشي. نوموړی ډاډ ورکوي چې تل به د یاد وزارت ترڅنګ ولاړ وي. همداسې همغږي د موسساتو د وزارت د ولایاتو د ریاستونو منځ کې ډیره مهمه ده. هر څومره چې موږ تاسې همغږي ولرو هغومره موږ تاسې مشکلات او ستونزې رالنډېږي او حل کېږي. له دې سره سم په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې موسسې د بیړنیو پروژو مسؤل زیاتوي دوی په 2025 کال کې د بېلابېلو ملکي او نړیوالو ادارو په همکارۍ 3.5 میلیونه وګړو ته د اوبو او روغتیا ساتنې برخه کې بیړنۍ مرستې رسولې دي. نوموړی وایي په پام کې لري چې روان کال کې 7.8 میلیونه وګړو ته د 3.6 میلیونه ډالرو په ارزښت بیلابېل خدمات ورسوي. And the WASH cluster consists more than 72. موږ په 2015 کال کې د بیلابېلو ملکي او نړیوالو ادارو په همکارۍ 3.5 میلیونه وګړو ته د اوبو او روغتیا ساتنې برخه کې بیړنۍ مرستې رسولې دي. موږ همداراز په پام کې لرو څو 7.8 میلیونه وګړو ته د 3.6 میلیونه ډالرو په ارزښت بیلابېل خدمات ورسوو. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر دغه راز وایي چې اوس مهال په افغانستان کې سرتاسري امنیت ټینګ شوی او ټول کولای شي چې په ګډه او ډاډه زړه خپلو چارو ته په ښه توګه دوام ورکړي.